السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، یو نوی آپشن راغلی په واتساپ کې. یو دوه نفرو منه پوښتنه کړې وه، نو ما ورته وویل زه به ویډیو پرې جوړه کړمه چې نورو خلکو هم فایده سي او نور خلک هم دغه آپشن زده کړي. کله چې تاسو خپل واتساپ سیټینګ ته راسئ نو به تاسو دلته دغه پیج ووینئ. دلته اکاونټ ته لاړ شئ. صحیح ده. دلته اول سر کې تاسو یو آپشن وینئ، پرایویسي. صحیح ده. دا آپشن په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې کله تاسو کلیک وکړئ، یو ضروري او ښه شی هم ده، یعنې که تاسو چا سره میسجونو باندې غږیږئ او تاسو غواړئ چې مثال هغه میسجونه پټ سي، یو وخت بعد پټ سي، یعنې که تاسو یو چا ته میسجونه وکړو او تاسو وغواړئ چې هغه میسجونه په 24 غنټې کې، په 7 ورځې کې، په 90 ورځې کې ختم سي او له ده سره څه ثبوت نه سي پاته او ده سره څه دا ما کوم میسجونه چې دي هغه ترېنه ړنګ سي، نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی سئ. صحیح ده. دلته تاسو کتلی سئ 24 غنټې هم دي، 7 ورځې هم دي، 90 ورځې هم دي او بیخي آف هم دي. که تاسو چاته میسج وکړئ او تاسو په 24 غنټې لګولې وي، نو په 24 غنټې کې به مثال تا اوس میسج وکړو، سبا په دې ټایم باندې به ستا میسجونه چې کوم دي هغه به درته نه معلومیږي، ډیلیټ سوي به وي. صحیح ده. خیر ما آف کړی دی، تاسو دغه اون کولی سئ. ښه دلته یو بل آپشن هم ده، که تاسو هلته میسج کوئ په هغه ټایم کې تاسو دا کولی سئ، یعنې دلته تاسو یو میسج وکړو، ښه دلته تاسو رالاستئ. دلته اوس تاسو غواړئ چې مثال چا له تصویر ولیږئ او هغه تصویر یورې وګوري او دوباره هغه تصویر دته نه سي ورښکاره، نو هغه تاسو دلته کلیک وکړئ، فوټو به سلیکټ کړئ. دا فوټو ما سلیکټ کړه. دلته تاسو دا یو ډوټ وینئ، دا یو څه لیکلی دغه. صحیح ده. دا تاسو اون کوئ او سینډ یې کوئ. صحیح ده. هغه فوټو داسې پټه ده. صحیح ده. هغه یورې کلیک وکړي، دا تصویر به یورې وګوري، د هغه بعد دی دوباره تصویر نسي کتلی. صحیح ده. دا خو د یو ټیم لپاره و، او هغه بل چې کوم ده هغه 24 غنټې او داسې نور 7 ورځې او 90 ورځې، یوه میاشت، هغه بیا دا رقم سیسټم و. دا لږ معلومات و د دغو دوو شیانو آپشنو فرق و. دا دوه فرق چې کوم و دا تاسو انشاءالله امید لرم زده کړي به مې وي. د نورو ویډیو لپاره ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.